الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. قدرمندو مسلمانانو، درنو محترم ورونو او فکورونو کی ناستی عزتمندو خویندو، د روژې مبارکې په میاشتې کې الله تعالی د هر عبادت، د هر صدقې، د هر نیک کار ځانګړي ثوابونه دغه انسانانو ته ورکوي. محترمو، د روژې نیولو، د زکات ادا کولو، د پیشلمي کولو او دا شان په روژه کې د تلاوت، د نفلي عباداتو د ټولو ثوابونه مخکې بیان کړي وه. نن به یو داسې ثواب تر تاسې ورسوم چې هغه د روژه ماتې ثواب دی. روژه ماته یو بل مسلمان ته ورکول، بل مسکین ته ورکول، فقیر ته ورکول، هغه ډېر زیات ثوابونه لري. یو مسلمان به په خوله باندې روژه وي، خو په څلورو دیوالونو کې به ناست وي، دومره وس به یې نه وي چې ځان ته روژه مات برابر کړي. او حال دا چې د هغه به بل ګاونډی دومره موړ وي چې په سرخان باندې به یې د روژه ماتې د شیانو ځای نه وي. خو دا احساس په ډېرو مسلمانانو کې کم دی چې د خپل ګاونډي، د خپل کلیوال، د خپل همسایه د حال پوښتنه وکړي چې وروره ستا حال څه دی، ته پیشلمی په څه کوې او ته روژه مات په څه شي کوې. راځئ محترمو، د خپلو مسلمانانو ورونو سره، د خپل همسایهګانو سره ښېګڼه وکړو، همدردي وکړو او دا ثواب خپل لاس ته راوړو. دا هر څه موږ او تاسې د خپل ځان دپاره کوو، د بل فقیر، بل یتیم، د بل ګاونډي دپاره یې نه کوو. د ګاونډي خو هم دومره حقوق دي، دومره زیات حقوق نبی علیه الصلاة وسلام بیان کړي دي چې آخر نبی علیه السلام فرمایي چې زه پر دې باندې وبېرېدم چې د جبریل امین علیه السلام چې کوم حقوق د همسایګانو بیانوي، زه پر دې باندې وډار شوم چې آخر ونه وایي چې همسایه د دې بل همسایه په هر څه باندې و شریک دی، میراث باندې هم شریک دی. حقوق یې دومره زیات دي او موږ او تاسې مسلمانانو کې دومره احساس ختم دی چې هیڅ د حال پوښتنه نه کوو چې وروره ته وږه یې، خورې، یتیمې، کونډې، ته وږه یې که مړه یې، تا څه خوړلی دي که نه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په صحیح ابن خزیمه کې حدیث راځي چې روژه د صبر میاشت ده او د صبر ثواب جنت دی. او روژه د غمخوارۍ، د مسلمانانو سره د ښېګڼې، د مسلمانانو سره د همدردۍ، له خپلو خپلوانو سره د صله رحمۍ میاشت ده. او دا داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې د مسلمان، د مؤمن رزق زیاتیږي. او څوک چې کم روژه نیونکي ته روژه ماتی ورکړي، الله جل جلاله به د ده ګناهونه ورته معاف کړي، ګناهونه به ورته وبخښي. ومن اشبع صائما کان له مغفرة لذنوبه وسقاه ربه من حوضی. او هغه مسلمان چې بل یوه ته روژه ماتې ورکړي، نبي علیه السلام به وایي د قیامت په ورځ به الله تعالی و دغې روژه ماتې ورکوونکي ته زما د حوضه اوبه ورکړي په هغه سخته ورځ د قیامت باندې، چې کله د نبي علیه السلام د حوض اوبه څوک وڅښي بیا به تږی نه سي تر هغو چې جنت ته داخلېږي. او الله جل جلاله به د جهنم له اوره خلاص کړي
الله تعالی به د جهنم اور پر ده باندې حرام کړي. او دغه روژه ماتي ورکوونکي ته به الله تعالی د هغه روژه نیونکي زیات ثواب هم ورکړي. حال دا چې د هغه به هم په دې روژه نیولو کې ثواب نه کمیږي، خو دی هم په ثواب کې ور شریک شي. او مسلمان چې و بل مسلمان ته روژه ماتې ورکړي، الله جل جلاله هغه ته د خپلو خزانو څخه بیل او ځانګړی ثواب ورکوي. دا فضایل چې نبي علیه الصلاة والسلام بیان کړه، اصحاب رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د نبی علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه وکړه چې ای د الله جل جلاله رسوله، موږ خو هر یو دومره توان دومره طاقت نه لرو چې چاته پوره روژه ماتې ورکو، په نس باندې ماړو کو، نو اخر موږ څه وکړو؟ مشفق پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه مبارک ورته فرمایي چې دا ثواب الله تعالی هر هغه کس ته ورکوي چې کوم مسلمان د روژه ماتې دپاره بل مسلمان ته صرف یوه خرما ورکړي، چې نورې په وسه نه وي یو غړپ اوبه ورکړي، چې نورې په وسه نه وي یو غړپ شیدې ورکړي، چې هغه روژه ورباندې ماته کړله، د دی د مړتیا وس نشته، الله تعالی همدغه نیکۍ او دغه ثوابونه دغه اجرونه دغې روژه ماتې ورکوونکي ته ورکوي. یعنې دا ټول ثوابونه تر دې نه دي حسر چې ته به خامخا بل چې روژه ماتوي په نس باندې مړوې، چې صرف روژه دې ور ماته کړله، یوه خرما دې ورکړله، یو غړپ شیدې دې ورکړې، یو غړپ اوبه دې ورکړې، الله تعالی دغه ثوابونه تا ته درکوي. ځکه د الله تعالی رحمت ډېر زیات دی. هغه تا ته ګوري چې ته د بل مسلمان سره ښېګڼه کوې که نه کوې، ته د خپل همسایه حال اخلې که نه اخلې، چې دومره حال دې واخیستی چې یوه خرما دې ورکړله، دومره همدردي دې ورسره وکړه چې د هغه ستا په وسه وه، الله تعالی دا ټول ثوابونه درکوي. او هغه کس چې د روژه نیونکي ته پوره خوراک ورکړي، په نس باندې موړ کړي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د هغه به دومره ثواب وسي چې الله تعالی به یې ګناهونه ورته معاف کړي، بخښنه د ګناهونه به ورته وکړي، او د دې محشر په سخته ورځ کې به الله تعالی و دغه بنده ته زما له حوضه اوبه ورکړي، زما د حوض اوبه چې څوک وڅښي بیا به په دې سخته ورځ کې تږی نه سي، تر څو چې جنت ته داخلیږي. معزز ورونو، راځئ له خپلو همسایګانو سره ښېګڼه وکړو، همدردي وکړو او روژه ماتې ورته برابر کړو. نه یوازې دا چې ما او تا دومره روژه ماتې خپل ځان او خپل کور ته راوړو چې په سرخان باندې نه ځایېږي، او د همسایه د ګاونډي له حاله خبر نه یو چې په څلورو دیوالونو کې ناست وي، شاوخوا ګوري چې روژه ماتې په څه شی باندې وکړم، د پیشلمي دپاره څه نه لري چې پیشلمۍ زه په څه شی باندې وکړم، او ما او تا چې خپل ځان ته راسو د پیشلمي په وخت مو هم سرخان باندې د شانو د ځایدلو ځای نه وي چې شان کښېږدو، او هغه زما ګاونډی زما همسایه هغه د پیشلمي دپاره څه نه لري چې روژه به باندې ونیسي، په صرف تشو اوبو باندې روژه نیسي، په صرف وچې ډوډۍ باندې روژه نیسي، او روژه ماتې هم داسې وي. معززو، دا میاشت د ښېګڼو میاشت ده، دا د انسان د بخت میاشت ده، د انسان د برکت میاشت ده، د همدردۍ میاشت ده، د صبر میاشت ده. راځئ چې دا اجرونه دا ثوابونه خپل لاس ته راوړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 0029 314 78 18
440 والسلام.